ورځو کې څه طالبان راغله ما ته وی چې یاره جی تا د مولانا امام شاه صاحب مدرسه کې ویلي دا تقلید خبره ما زه پښتو نه پوهې وی چې څه پوهېږي مال کلم معي بالعربیه ما ته وی چې انا نه پوهې انا نه پوهې معلوم ته نه پوهې انا نه پوهې تاسو خیال راکړئ نو بیا مې ورته داسې دی غوږ نه ونیو ورته مې وویل چې بچیا حال خو دې دا دی چې عربي کې 15 خبرې نشي کولای او ته ما سره په تقلید باندې بحث کې نو دی وجنا لږ دا طالبان مهرباني وکړي لږه مهرباني وکړي چې سړی اول تلی هغې نه پسته تی بیا سبق وایي مونږ چې کوم بزرګانو نه سبق ویلی دی او کوم بزرګان ما لیدلی دي زه درته څه ووایم څه درته ووایم دې کمره کې ناست وو مفتی محمود صاحب دی الله غریق رحمت کی ما ته ویل کزه چې زو غلجو میا صاحب ته زو ما له څه کوي وې زه یو چکر وو روان شو موټر کې ما ته وای چې یو خبره درته کومه خو ته خو اناړي غوندې یا سینه چلته میا صاحب بیا تنګ کی ما جیغ زغاګ نه کوم پراته وکا نو تازه راغله مدینه منوره نه نو ما ته په موټر کې وای چې صوفی جمیل د روضه مبارکه خادم خاص دی اگر ته په مدینه کې پښتنه وکړه چې ستاسو په پاکستان کې میاو دا څوک دی وی ما ورته چې زموږ ورور دی زموږ مرګره دی ورته وی چې زه روضه مبارکه ته ولاړم صلوات و سلام می وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او مال پټکې راکو چې په دې قافله کې میا محمد جان را روان دي دا پټکې هغه ته ورک وی ما چې سترګې پرانیستې نو پټکې زما لاس کې پروت وی ما بس واغستو چې سحر شو په موټر کې سور شوم لس میله قافلې له مخې له ورغم چې ورغم قافله مې روکا وکړه او ورته مې چې تاسو کې میا محمد جان کم یو دی وی خلکو راته وی چې دا دی وی ما چوکته چې هو چې دته پټکې نه ورکې بل به چاله ورکې وی یو طرف ته مې کو ولا مې ورکو چې دا بیګا ستا امانت رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړ هغه د واسکټ دی جیب کې واچول او راته وی چې دا خبره مفتی محمود سے پلاره ما ته وکړه چې تلاړو خبره چې خلاص شوې زمیا سے پسې شم چې دی هغه تاسو سره یو امانت ته ما ته وخی وی چې څه شه دې مالا پټکې هغه مفتی محمود ته داسو کته مفتی محمود ما ته داسې کوي معلم یا صاحب الله کدی پریدم په خدای باور وکي په داسې ځای کې ولاړم چې سلويخ 15 کاله پکې قال رسول الله ویلي شي او دروغ ویل د ایمان تاوان دی 3 کاله ورپسې ومه 3 کاله خو اخیری راته وي چې زما د کور د بدعت اډه ولې جوړه کچا ته پته ولګي چې دې کې د رسول الله سم پټکې دې خدک به د دیوالونو صفای سو ګورته سجدي لکې سو بسکې نو زما کور بدعت خانه ما جوړاوه ما تنګوا مال پټ غوندې راته وخایا تیرال د شپې لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمه دې زما قسمی چې د شپې په خوب کې پټکې راوړو راته وخودو ما ته ودا پټکې دې وی ګوره خو خدای ته وګوره چې تنګوا مې ما سحر ورپسې بیا لاړم غلجوتا د زمانو نه پښتنه وکړي چې بیا لاړم
ورته مې مالجی ما خو په خوب کې نو ویلي چې ماته وخایا په وی خبراته خه وې زلګ نه جوړم کنه چې خشمه بیا وګورو چې وفات شو هغه شی چې ماته په خوب کې خودلې د مړای نه تاو چې کفن کې مې وکړو سو وخت کې خور ته ځان سره یو زما عزیزانو د غورغشتو مولانا په دې کوستا کال کې شپه وا جلسه چې ختمه شوه مونږ ور سره ناستو 1 بجه و د شپې هغه به چې خبره کوله داسې وکړه به یو خبره ده چې وکم کنه مونږ ول جی وکي یو خبره ده چې وکم کنه مونږ ول جی خامخا یو کوي ول ما په توحید کې یو رساله لیکلې و په توحید کې و چې رساله خلاص شوه د شپې پروتم یو 2 کسراله راته وی چې پاسه ومال چې څه چل دی راته وی چې ستا خدای سره پیشي ده وماړه کې خیال وکړو چې د رساله کې ما څه غلطي کړې ده راته ښکاری چې خدای سره می پیش وماړه کې خیال وکړو چې د رساله کې ما څه غلطي کړې ده راته ښکاری چې خدای سره می پیشي ده وی چې څو وخت کې بوتلم او خدای ته پیش کړم ورته وی چې نصیر الدین دا رساله تالی کړې ده ما چې یا الله دا مالی کړې ده ورته وی چې زار سمې درته معاف کړه نو عزیزانو لاړه خلک په دیوبند کې می تقریر کولو هغه ځای ولاړم چې په کوم ځای مولانا مدني درس کولو نو دا شعر مې وی چې مزتی الدهور وما اتینا بمثله ولقد اتى فعجزنا عن نظرائه لاړې زمانه چې او زما د یار غوندې یو زمانه پیدا نه کړ دا زه به بیا په نوري صاحب څنګه پیدا کړی چې په کوم ځای باندې په دې د خدای نه ډېر شکر گزارم او ډېر شکر گزارم چې داغه د شاګرد مې نن د بخاری درس وویل نو عرض می دا او عزیزانو چې دا ټول سيزونه د وسعت علم سره تعلق لري د دې لپاره ډېر وسیع علم پکار یو سړی راغی امام ابو حنیفه ته یو سړی ته ورغه دکاندار دی چې الکه دا یو سودا راکا سودا ورکا یو پیسې پکې کماو ودا پیسې نشته خو د دې بدل کې به یو مسله درته وک ورته پیسې مسلې ځان سره کېده پیسې راو باسا امام صاحب ډېر خپه شو چې زما د ادم رول علم چې دې یو پیسې قیمت نه کور تراغه خدا سورځ تیری شو هغه دکاندار په جړه جړه امام ابو حنیفه تراغه صاحب غرق شو ولی ویلور مې دا زما ډېر خوخه ده ما قران خورل او چې دا به هغه سړی ته په نکاح ور کوم چې دا ټوله دنیا د دې په مہر کې راکی اوس ټوله دنیا د چا چې د دې په مہر کې ورکی اصل تلور ودول غواړي امام ابو حنیفه ورته وی چې هغه تا ته چې یو پیسې د شینه ما ویلیو د خدای بنده کاغه شه دې را کړو ما هم دا مسله درته کوله خو زاغه وخت کې مې په پیسې کوله اوس به د خدای په نامه درته وک لور چې چاته وده داغه سړی نه د لور په مہر کې قران والا نو د قران قیمت نه دنیا ده او نه و ما فيها ده نو قسم بدی منوهی او لور بدی موادش تاسو خیال راغی نو عرض داو چې مونږ دماغ کې وسط نشته